ساده صحیح دی کنه بیا نور ډیزاین ورکوي ها بل منزل لپاره څنګه کار کوئ د دویم منزل لپاره فقط کاپي د کوم ځای نه د دغې برخې نه به کاپي راواخلئ دغه نقطه راواخله راسه دلته یې جګ کړه دا د دویم منزل خو فقط دغه ځینه به آفټ راخلي اول 40 سانتي د پراپټ وال ارتفاع او دا به سره شي وصل شي او د دغې په منځ کې چې کوم رسم راځي دا ټول به ترېنه کټ شي خو یو شته فکر دلته برانډي مخې ته پایم لرو پایه بیا په آخر کې رسمو ښه د دې دپاسه موږ چې لرو کټاره لرو افسټ مثلا 15 سانتي کټاره ها دغه کټاره اوس کوم کولی شي چې افسټ پورته راواخلئ څو سانتي 15 سانتي او دا باید دې سره وصل کړو ها اوس دغه پیک هم شکستګي لري که متوجه شي شکستګي په دې ګول ساحه کې دی بیا ایکس ایل انټر بی انټر دغه دوه کرښې باید معلوم شي په دې ځای کې صحیح دی او ټریم دغه هم ترېنه کټ کوو او په دې ځای کې هم باید دا کټ شي ځکه چې دا ځای فرق کوي ها د دې ګولۍ اوس په چش کې وباسو راځو هچ کمانډ ته ګراډیانت دلته کلر نه استفاده کوو چش څخه د کلر څخه زه مقصد یو کلر تعینوم کیفي نور بیا تاسو کولی شئ په خپل خوښه هم شکل ورته ورکړئ څه مشکل نشته دی مثلا زه دغه رنګ نمونه اخلم او آرټ دغه نمونه په دې ځای کې زه کلیک کوم صحیح شو اوکې شو که نه دویم وار بیا راځم انهیډ د همدغې ځینې مټیریال راخلم په دې ځای کې هم کلیک او په دې ځای کې هم همزمان یو ځای به کلیک وي یعنی یو وار په مابین کې کلیک کوو بیا دوباره د همدې نه مټیریال راخلو دې سایډ ته او په دې سایډ کې کلیک کوو او بیا ورته وشي اوکې بیا اتومات مابیني څخه بیا یو برآمدګي ورکوي خو که چیرې بیا هم برآمدګي تا ته صحیح نه ښکاري کلر ورته بدلو یا داسې یو کار کوو چې دا ډیلیټ کوو ترېنه دغې ځای نه اوس کاپي راخلو چې څه کېږي یعنی اول دوه بغلونو ته کلیک کوو په آخر کې ما باید دغه سلیکشن راخلو اوکې بیا هم برآمدګي دونه نه ښکاري خو رنګ به یې بدل کړو ډبل کلیک نه ته ودرېږه دلته خپل هم دې کلر سره راوځي حج به راواخلو ګراډیانټ کلر به یې بدل کړو دغه نمونه راخلو دویم وار د همدغې ځینې مټیریال به راواخلو پریویو بیا هم نه ښکاري خو دلته کولی شي چې زاویه هم ورته چینج کړي دا اصلا د کلر مسله دی صحیح شو که نه ګوره چې یو شکستګي غوندې ښکاري که نه ګول خو دا هدف دا چې د رنګونو مکس کول دي د رنګونو مکس کول هم دا ده چې سلیکشن به راواخلې تر څو دا ګولۍ ساحه درته درکړي دغه ګولۍ ساحه باید په کټاره کې معلوم شي کله چې ته کټاره جوړې د ګول ساحې لپاره کټاره باید جدا وي اوس موږ څه ګوتیار دوه خطه لرو که نه په دې ځای کې ته کولی شي چې یو لاین راواخلې د دغې نقطې نه شروع تر دې ځای پورې یو لاین همدغه لاین زه کاپي اخلم دا لاین باید تر کوم ځای پورې وي تر دې برخې پورې صحیح دی ها دغې نه کاپي بیرون ته راوباسو همدا ساحه دی که نه آفسټ څومره اخلو 15 سانتي وکنه ښکته دا د 15 سانتي او لاین باید سره وصل شي په دې ځای کې دا د کوم ساحه برخه دی د کټاري برخه دی که نه ګول ساحه
آفسیټ به راواخلو 10 سانتي ټاپ او بټم صحیح شو بیا یو بل لاین راخلو دې سره کلیک کوو آفسیټ ورته اخلو مثلا یو سانتي یو سانتي به کم به که نه ښه آفسیټ به 15 راواخلو 15 صحیح دی که نه ښه چې 15 صحیح دی بیا ملټیپل به راواخلو اوس په دې ځای کې څه کوو په دې برخه کې په دې مابین کې آفسیټ راخلو آفسیټ اول یو سانتي د دې اولې برخې نه څونه فاصله راخلو یو سانتي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 حال د اشتباه شو یو دقیقه دا صاحب باید تینا شي جدا شي که نه دا خو موږ نه پاتې وو صحیح شو ښه دغه نه به زه کاپي واخلم که 20 دانې وي دا څو کېږي 40 کېږي که نه 1400 وي دغه نه بیا یو ښه دلته خو وسطي نقطه به موږ ته معلومې دي وسطي نقطه به همدا وي صحیح شو اوس دغه ځای نه آفسیټ راخلم 2 سانتي بېرته 100 سانتي 2 سانتي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 صحیح شو شل ښه د دې نه وروسته بیا ته کولی شې چې آفسیټ راواخلې 2.15 سانتي فاصله لږ لږ ورته زیاتوو که هر څو دانې وي مثلا نظر یو تعداد دی بیا آفسیټ راخلو 3 سانتي 3 سانتي نه وروسته فاصله راخلو 15 سانتي مخکې اندازه به اخیستی که نه 15 سانتي کولی شي چې 15 سانتي هم راواخلې 4 سانتي 4 به یې راواخلو آفسیټ 4 صحیح شو دا د 4 بیا کولی شي چې د دې لپاره میرر مکمل میرر دغه ټول میرر کو ورته دا ځای لکه چې اشتباه اخیستی دی او دا فرق کوي که نه لږ فرق کوي دا خط مابین میرر نه دی که نه اصلا دا خط مابین نه دی او دغه خط مابین نه دی د دې خواته زیات دی که نه چت ښکاري مابینی خط به زمون دا نقطه ای همدا ای که نه پر اوس معلومات کېږي همدا دی ښه داسې به وکړو چې دلته اوس 15 سانتي به راواخلو آفسیټ 15 سانتي که چیرې اوس میرر وګورو نو صحیح شو که نه اوس دا به ډیلیټ کړو تېنه دا به هم تېنه کټ کړو دلته به تاسو داسې یو کار وکړئ چې دا به بلاک کې تاسو څه شی بلاک به یې کې ورته یعنې بي انټر
بی انټر او دې ته یو نوم ورکوو مثلا بی بی په نوم یو څه شی پیک پوینټ یوې نقطې نه سلیکشن سلیکټ آل دا خو ویلې که نه بلاک دا ټول بلاک کېږي دا بسته شو اوس لاک شو مکمل بی انټر کېږي ښه دلته یو نوم ورکوو پیک پوینټ مثلا سلیکټ آل دا بلاک په دې پکارېږي مونږ ته چې دلته په موف کولو کې مونږ ته کار اسانېږي ایم انټر که بلاکوي هېڅ مشکل نشته دی دغه نقطه را واخله راسن په دې ځای کې کلیک کړه یا د موف په وخت کې دغه د ګولایي ساحې نه اندازه را واخله دغه نقطې نه او بیا په دې ځای کې کلیک دا کوم ساحه چې اضافه دی دا به ترې نه ډیلیټ کړو اوس وګوره دا کټاره خپله دا ځای ګول ښکاري که کټاره ورسره ګوره ښکاري هر څه هم مکمل زه سره ښکاري